کتونکو موږ بیا بیټک ورته وایي چې ډېر زبردست ځای دی. نو دلته اکثر فیملی راځي او تاسو چې دا ګورئ نو لایف موسیقي لایف میوزیک هم پکې ده او ځینې فیملی دغلته راځي لکه ما په شان دی او دوی پښتو نه پوهېږي. خیر زه کوشش کوم چې خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ. کیا ہے ٹھیک. نور سے متم آتا ہے لگ اردو کے. آپ کہاں سے ہو؟ آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو؟ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. दोस्तों उर्दू पोएगी मैं खबर नहीं शमा का वाला कहना जब हमें ना गर्जी स्पीक इंग्लिश नो प्रॉब्लम. इंग्लिश बहुत थोड़ा थोड़ा थी, उर्दू थोड़ा थोड़ा थी, फारसी आती, फारसी आती. तो तुम सिर्फ फारसी आती? उर्दू पंजाबी. ये मौसीकी खाना चालू करता है. मौसीकी ये अभी नमाज के बाद अजानें होंगी, उसके बाद मगरब के बाद. ها ګڼ کتونکو دوی به خامخا موسیقي غږی. نو اوس د مونځ ټایم دی نو مونږ خو پکې مونځ وکړو الله دې قبول کړي. نو اخوا ته دا ځینې پښتانه چې دلته راځي یا پاکستان خلک راځي نو مونځونه کوي نو هغوی ته انتظار وباسي چې کله مونځ وکړي نو بیا به دوی موسیقي شروع کوي. نو تاسو غذا نظري سره پاتې شئ. زه تر څو یو کس پیدا کوم هغوی سره پښتو خبرې کوم. خو دلته پښتانه ډېر کم راځي که نه نو پته نشته چې ولې یا به پښتانه دي خو ما ته پته نه لګېږي که نه. نو دوستانو کیمرمن اسف خان دی که نه بیا ما ته هم پکې خندا راځي ډېر څه ډېر. نو هارمونیا او ډولکی دی ډولکی مار ورته نه دی طبله تا ته خو لږ لږ پښتو راځي که نه پښتو خبرې وکړه که نه. وای ربا وای ربا. اس لیے کہ ہم تو صرف पंजाबी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. ओ पश्तो आती ठीक है. ओ पश्तो आती मुझे ओ सब पश्तो खबर करता है. आ जाओ دلته ودرېږئ تاسو. السلام علیکم. څنګه تاسو دلته څه کوئ؟ ها ویټر یې تاسو دلته. نو دوی پښتو نه ده یاد زما اردو نه ویاد او دلته څنګه تاسو جاب کوئ که نه خوشحالي دلته وي تاسو چترال. اکثر د پېښور خلک ما ته وایي چې ته د چترال یې ولې چې زما لهجه زموږ خو ژبه فارسي ده که نه چې پښتو خبرې کوم بیا چترال خلکو په شان خبرې کوم. نو تا ته همداسې ښکاره شي چې د چترال یم همداسې ده. ها نو خلک داسې راته نه وایي چې د چترال یې. نو ته ما ته ووایې که نه چې دلته څو تنخوا ده په یو 100 روپۍ جام کې. ها او دلته لایف موسیقي هم شته. د لایف موسیقي نه تاسو خوند اخلئ او که نه په تا ښه لګېږي؟ تاسو دلته ووایئ پښتو ګانې هم ویلی شئ تاسو. آپ پښتو سنائیں گے؟ آپ کو سنائیں گے پښتو. خیر پښتو ګانا ورته ورځي خبرې نشي کولی او تاسو له ګانې مالې یادې کړي او که نه یو څوک ووایي زه پکې د اختر ورځې دي که نه چې دا کتونکي ټول کې واوري او خاندي د شانتې زړه خوشحاله اوس اردو کوم زه یو شعر وایم شعر هم نه راځي ښه خدای بخلې ده اسم ورته نه ورځي او خوراک کولی شي ښه ډېره مهرباني خوشحاله ښاګڼو کتونکو تاسو د موسیقي په تمه پاتې شئ او چرته اوکې ښاګڼو کتونکو دوستانو ګلانو نو راغلم بیا هم لایف موسیقي خو تاسو ګورئ نو ومې غوښتله چې یو پښتو ښکلې زبردست سندره تاسو ته ووایي ولې چې د اختر شپې ورځې دي تر څو تاسو هم ترې خوند واخلئ او راغلم کېناستېدم او دې خوا ته خو ډېر زیات خلک هم دي هغوی هم ترې خوند اخلي लाश पे खबर कब्रिस्तान वाला घोड़ा ताजा ताजा गहना दे सरूर वाला घुमैयों की नजर ईद के खूबसूरत मौका पर एक पश्तो सॉन्ग छपे खबर का कम ताजा ताजा
کتونکو بیا هم ستړي مشئ دا وه د نن ورځې برنامه چې ما غزال نظري سره خپل ګران همکار تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به مو خوښ شوې وي د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي هر چېرته چې هلته خاص خوشحاله او کامیابه اوسئ غزال نظري چینل ځان سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ الله حافظ ښه ګرانو کتونکو دوستانو ګلانو نو راغلم بیا هم لایف موسیقي خو تاسو ګورئ نو ومې غوښتله چې یو پښتو ښکلې زبردست سندره تاسو ته ووایي ولې چې د اختر شپې ورځې دي تر څو تاسو هم ترې خوند واخلئ او مزه مو وکړئ راغلم کېناستېدم او دې خوا ته خو ډېر زیات خلک هم دي نو هغوی هم ترې خوند اخلي تاسو هم ترې خوند واخلئ लाशपे खबर कमस्थान माला रोड़ा ताजा ताजा गगना देश माला भूल भाइयों की नजर ईद के खूबसूरत मौका पर एक पश्तो सॉन्ग लाशपे खबर कमस्थान माला रोड़ा ताजा ताजा गगना देश माला ताजा ताजा गगना देश माला छठ कदम दीदी लैला छठ कदम दीदी और छठ कदम दीदी पाँच करुणा हर तक देखी पास की किसा करूं हम माला रोड़ा
बाहों के लिए गजरा, बाहों के लिए गजरा मेरे वास्ते सनम, होठों के लिए वाली, कानों के लिए वाली, दिल है मेरा सवारी मेरे चमन दीवानी। ना छपे खबर दा कमजदूर वाला रोड़ा, ताजा ताजा गलुना दे सरूर वाला रोड़ा। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताज़ा गुलाब दाना मेरे वास्ते सनम, तो खाक मेरी खातिर बोला जवाब लाना, लाना सजा के तारे मेरे कमल के वाली। ना शब्द खबर का कमजदूर वाला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गलुना दे सरूर वाला रोड़ा। ना छपे खबर दा कमजदूर वाला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गलुना दे सरूर वाला रोड़ा। Thank you. ګڼ کتونکو بیا هم ستړي مه شئ. دا وه د نن ورځې برنامه چې ما غزال نظري سره خپل ګران همکار تاسو ته وړاندې کړله. امید ساتم چې دا به مو خوښ شوې وي، د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. هر چېرته چې هلته خاص خوشحاله او کامیابه اوسئ. غزال نظري چینل ځان سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ. الله حافظ.